یو انسان باید هره ورځ څومره اوبه وڅښي؟ سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. شاید اورېدلي مو وي چې تاسو هره ورځ باید 8 ګیلاسه اوبه وڅښئ. دا چې واقعا څومره اوبه وڅښئ له هغې سره توپیر لري چې تاسو یې فکر کوئ. د طبابت مؤسسه په دې وروستیو کې سپارښتنه کوي چې نران باید هره ورځ حداقل 14 پیالې اوبه وڅښي. همداشان دوی وایي چې د ښځې باید هره ورځ 9 پیالې اوبه وڅښي. د اوبو استعمال: تاسو د بدن تقریبا 80% له اوبو څخه جوړ شوی دی. تاسو په بدن کې هر سیستم د عمل کولو لپاره اوبو ته ضرورت لري. تاسو د اوبو د عادي استعمال د عمر، جنسیت، فعالیت او د ډېرو نورو فکتورونو پورې اړه لري. یو بالغه انسان: د 19 کلنۍ او له دې څخه پورته عمر لرونکي انسانانو لپاره توصیه دا ده چې دغه عمر لرونکي سړیان باید 2.7 لیتره اوبه وڅښي. بعضې نور هغه شیان په شمول چې تاسو یې څښئ او یا یې خورئ دا ستاسو د ورځني عادي استعمال دی او ښځینه یوازې 9 پیالې وڅښي. 2 ماشومانو لپاره: د ماشومانو د اوبو استعمال د هغوی له عمر سره مستقیمه اړیکه لري چې 4 یا 8 کلونو ترمنځ عمر لرونکي نجونې یا هلکان باید 4 پیالې اوبه وڅښي. 3 حامله ښځې: که چېرته کومه ښځه د حاملګي او یا د شیدو ورکوونکو په دوران کې وي دوی د اوبو استعمال له نورو سره توپیر لري. د ټول عمر حامله ښځې باید هره ورځ 10 ګیلاسه اوبه وڅښي. د شیدو ورکوونکې ښځې باید 14 پیالې اوبه وڅښي. د نورو د پام وړ خبر سره له دې که چېرته په ګرم اقلیم لرونکي سیمو کې ژوند کوئ، تمرین کوئ، تبه لرئ، اسهال یاستئ او یا استفراغ کوئ شاید ډېرې اوبو ته ضرورت ولرئ. که چېرته هره ورځ تمرین کوئ نو 1.5 څخه تر 2.5 پیالو پورې اضافه اوبو ته چې تاسو په یو ورځ کې څښئ ور زیاتې کړئ. خو که چېرته له 1 ساعت څخه زیات تمرین کوئ نو شاید لا زیاتو اوبو ته اړتیا پیدا کړئ. کله چې تبه یا استفراغ کوئ او یا اسهال یاستئ تاسو د بدن د معمولا پر خلاف زیات مایعات ضایع کوئ نو ډېرې اوبه وڅښئ. ولې اوبو ته ضرورت لرئ؟ اوبه د ډېرو هغه عملو لپاره مهمه ده چې ستاسو بدن یې د ورځې په اوږدو کې ترسره کوي. کله چې اوبه څښئ تاسو خپله ذخیره یو ځل بیا ډکوئ. د کافي اندازه اوبو څخه بغیر ستاسو بدن د هغې غړي په عادي ډول عمل نشي کولی. د اوبو څښلو ګټې: په یو عادي حالت کې تاسو د بدن تودوخه ساتي، د بندونو نرم او غوړ ساتي، د ستوني فقرات او نور سنجونه ساتي، د تشو میتیازو، خولو او د کولمو د حرکت له لارې د اضافي موادو په له منځه وړلو کې مرسته کوي. د کافي اندازه اوبه څښل له تاسو سره مرسته کوي ترڅو ښه ښکاره شئ. د بیلګې په توګه اوبه ستاسو پوستکی صحتمنده ښکاره کوي. پوستکی ستاسو د بدن تر ټولو لوی غړی دی نو کله چې په پوره اندازه اوبه وڅښئ تاسو خپل پوستکی صحتمنده او صاف ساتي او له دې کبله چې اوبه 0 کالوري لري کولی شي ستاسو د بدن د وزن په کنټرول کې بهترین رول ولوبوي.